دا بل سوال دی وی بعض خلک ګلوکاران او اداکاران او ټیک ټاکران یو ویډیو داغه بیا چلیږي د مرشي او د پسې هغه ویډیو بیا خلک ګوري نو آیا دته عذاب رسی؟ بالکل رسی چې تر کومه پورې دغه د ګناه کارونه دغه د ګناه خبرې څوک اوري نو دته به ګناه رسی. کچا نیکی پرېښو ده دا هغه نیکی صدقه جاریه ده بس دا به ورپسې رسی. زوی ته قرآن ښودلی دی، جومات له قرآن مجید اغشتی دی، جومات یې جوړ کړی دی، اوبو دپاره یې کوي ایستی دی، داسې نور د نیکۍ کارونه یې کړي دي. د هغې ثواب چې څنګه هغه نیک سړي پسې رسي د هغه نیکۍ دقسې چا چې ګناه سزا نه وروستو پرېښوده نو بیا به د هغې ګناه سزا هغه به هم ورسي. دې سوال دا کوي چې بعضې داسې خلک د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه باندې وفات شي بیا خلک ورته ډېر په ښه نظر ګوري چې وګوره دا خو اداکارو، دا خو ډمو، دا خو چې دی نو ګلوکارو، دا خو ټیک ټاکرو او داسې ګنهګارو او خدای اوله د جمعې شپه ورکړه او د جمعې ورځې ورکړه نو د الله رحم هېڅ سره برابر نه دی. الله یو کافر بخي نو د الله څوک منې کولی شي؟ الله بخي د الله بندگان دي. یو نیک سړی ټول عمر په تقوا او په پرهیزګارۍ کې تیر کړي چې قبر ته ځي دنیا نه کافر لاړ شي او د دنیا یو کافر او بدعمل او بدکرداره هغه چې مري الله ورته ایمان نصیب کړي او لاړ شي. الله دې بې نیازه ذات دی هر څه کولی شي خو شریعت قانون څه دی؟ قانون یې دا دی چې د جمعې ورځ ورته میلاو شوه، د جمعې شپه ورته میلاو شوه. یو مسلمان خو دی اگر که ټیک ټاکر دی او ګنهګار دی او هر څه چې دی د جمعې شپه او د جمعې ورځ ورته میلاو شوه بس صفا حدیث دی چې د قبر عذاب به پې نه وي. د قبر عذاب پې نشته. مسلمان خودی کنه اگر که ګناهګار دی بس قبر کې به تر قیامته پورې پروتي الله ولا د قبر سزا نه ورکوي خو بیا وروستو حساب کتاب د هغې حدیث کې ذکر نه دی راغلی چې د حساب کتاب به هم ورسره نه کېږي او به ډایرکټ په جنت ته ځي. حدیث کې صرف دومره راغلی دي چې څوک د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه وفات شو نو دی به د قبر عذاب به په ده باندې نه وي. اوس مخکې حساب کتاب په میدان حشر کې هغه به ورسره الله کوي او بیا وروسته یې الله سره معامله ده که بخي او که نه بخي. خدا دا چې څوک ګناهونه وکړي داسې ګناهونه کوي لکه دا کم او هغه بیا وروستو خلکو ته پاتې شي او د هغې سزا هغه به ده ته میلاویږي که د قبر کې پروت وي تر کومې پورې د پسې به هغه ګناهونه هغه جاري وي. الله دې موږ د داسې اعمالونه وساتي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. ګناهونه معاف کړي خدای، شرعي حاجات هم پوره کړي. دا د عباداتو میاشتې دي خدای د عبادت توفیق پکې راکړي. ګناهونه خدای زموږ حفاظت زمون مردگان د اهل اسلام او بخي خدای بیمارانو ته شفا ورکړي. حاضر جمع کې د چا څه شرعي حاجات دي ټول شرعي حاجات پوره وکړي. صلی الله تعالی سنت کوي خدای.